बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي شوم ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته دا کوم چې موږ به یو کس لا مبارکي څنګه ورکو نور کله هم موږ دا استعمالو چې کنګریچولیشن مبارک شه خو زه به تاسو ته په نننی کلاس کې دا د کومه چې د کنګریچولیشن نه علاوه نور چې څومره ټکي د مبارکۍ لپاره استعمالېږي هغه به زه تاسو ته په دې وړوکي کلاس کې زده کوم شروعات کو یو راک تا کمال وکړو که یو کس ښه کار وکړي یا یو غټ کار وکړي نو موږ ورته وایو چې تا کمال وکړو نو په انګلیش کې به ورته موږ وایو یو راک یو ډیډ اټ تا دا وکړل خو مطلب یو سخت کاري او یا یو ښه کاري او یو کس یې وکړي او موږ ورته وایو چې تا دا وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایو یو ډیډ اټ You have done a great job. تا یو غټ کار وکړو که یو کس په یو شیز کې کامیاب شي او موږ له مبارکي ورکوو چې مطلب تا یو غټ کار وکړو یو عظیم کار تا وکړو نو په انګلیش کې به ورته وایي You have done a great job. Well done. شاباش کنګریچولیشن لپاره موږ یو کس چې مبارکي او بل کس له ورکوو په انګلیش کې ورته موږ داسې هم ویلی شو چې ویل ډن شاباش یو آر ډوینګ ا ګډ جاب دا یو ورنه دی دا یو د په ایډیټینګ کې غلطي شوې ده یو آر ډوینګ ا ګډ جاب ته ښه کار کوي یو کس ښه کار کوي او موږ ورته وایو چې ته ښه کار کوي نه په انګلیش کې به ورته وایي یو آر ډوینګ ا ګډ جاب کیپ اپ د ګډ ورک ښه کار روان ساته یا ښه کار جاری ساته نو په انګلیش کې به ورته موږ وایو کیپ اپ د ګډ ورک نتھنګ کین سټاپ یو ناو تا اوس څه هم نشي ودرولی یعنې تا اوس څه هم نشي رامنې کولی نو په انګلیش کې به ورته موږ وایو نتھنګ کین سټاپ یو ناو هیډس اپ ډېر ښه خو موږ یو کس ته وایو چې ډېر ښه یو داد وله موږ ورکوو نو په انګلیش کې به ورته موږ وایو هیډس اپ ډېر ښه ملګرو دا اوس زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته دا زده کړه چې د کنګریچولیشن نه علاوه د مبارکۍ دپاره یا د ښه کار دپاره چې موږ یو کس له شاباش ورکو نو هغه به موږ په انګلیش کې څنګه ورکو امید کوم چې تاسو به دا کلاس زده کړئ ملګرو زموږ ویډیو لایک کړئ خپلو ملګرو سره شیر کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ بیل آیکن پې ووهئ ځکه چې د انګلیش د زده کولو لپاره به تاسو ته داسې ویډیوګانې میلاویږي